سلامونه نیکې هیلې قدرمنو لیدونکو، تیمورشاه کمال یم، شاعر او کتاب خپرونه ده. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ هر اتوار پیاوړي لیکوال پښین چې ادبي ټولنه ده و تاسو ته د یوه نوي کتاب پیژندګلو کوو او له تاسو سره هغه لیکوال او شاعران ادیبان معرفي کوو چا چې د پښتو ادب او د پښتو ژبې لپاره زښته ډیر خدمتونه کړي وي او خپل قلم یې د پښتو ژبې لپاره چلولی وي او بیا یې کتاب چاپ کړی وي او بیا یې پر کتاب پیسې ورکړي وي او بیا یې پښتو ادب ته ډالۍ کړی وي. ملګرو، دغه یو ګران کار دی او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د خدمت کول د انسان لپاره یو ذات ارزښت هم لري او ګران کار هم دی. تر ټولو ګران کار هم کتاب لیکل او بیا کتاب چاپول او بیا د پښتو ادب تر مینوالو او د کتاب تر شوقیانو رسول دي. نو کتاب مقصد هم دا دی چې چاپ سو، نو دغه لیکوال او شاعر دغه زیار بیا برته وقاري یا لوستونکي ته اړتیا لري چې دغه کتاب نو پښتانه ولولي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پښتانه کتاب کم لولي او ځینې خلک خویږه سره نه لولي. خو موږ دا سلسله چې د شاعر او کتاب شروع کړې ده، زموږ مقصد دا دی چې موږ په پښتنو ځوانانو په نوي کهول باندې دغه شوق او د کتاب مطالعه ومنو، دوی ذهني ډول و دې ته راجع کو چې دوی د پښتو د ادب او د پښتو د تاریخ کتابونه ولولي. داسې به د خپلو ادبي اتلانو او د خپلو تاریخدانانو او د خپلو مشرانو سره هم بلد سي او هم به تاریخ ورمعلوم سي او هم به ادب ورمعلوم سي. نو ملګرو، نن موږ و تاسو ته د شمالي پښتونخوا د یو ډیر نوموړي او نوموتلي شاعر او لیکوال قدرمن سهیل خټک صاحب چې په ریډیو پاکستان کوټه کې سینیر پروډیوسر هم وو، دا وخت پر کور باندې ورځې او شپې سبا کوي او دغه کتاب یې پیاوړي لیکوال ته ډالۍ کړی دی او نن یې موږ و تاسو ته معرفي کوو. قدرمنو لیدونکو، د دې کتاب نوم دی خاموشۍ وکړې خبري. د دې کتاب پیژندګلو څه داسې ده چې د کتاب نوم دی خاموشۍ وکړې خبري، شاعر سهیل خټک صاحب او موبایل نمبر یې د ملګرو که چیرې تاسو دا کتاب ترلاسه کول غواړئ یا د سهیل خټک صاحب سره خبرې نیغ په نیغه کول غواړئ، نو موږ یې تاسو ته نمره درښیو. تاسو یې نمره له ځان سره نوټ کړئ: 0300 810 838 0300 38178338 او د ټایټل د دې کتاب عبید حسین صاحب جوړ کړی دی او د چاپ شمیر یې 1500 دی. کمپوزر یې حافظ رحمت نیازی صاحب دی او د کتاب قیمت دی 300 کالداري. د غزنوي خپروندوی ټولنې تخنیکی څانګې چاپ کړی دی. ګلستان پلازا، زاړه ګلستان میوزیک پر سر، 2م پوړ او د ټیلینا رافیس ته مخامخ جنا روډ کوټه. پر دغه درک باندې هم و تاسو ته دا کتاب ملاویږي. لکه څنګه چې سهیل خټک صاحب د پښتو ادب لپاره زښته ډیر کتابونه چاپ کړي دي، په نثر کې هم، افسانې هم، ناولونه هم او د شاعري ټولګي هم. نو نن یې موږ و تاسو ته خاموشۍ وکړې خبري د سهیل خټک صاحب دغه کتاب تاسو ته معرفي کوو چې تر ټولو لومړی زه راځمه چې بیا به یې موږ و تاسو ته د سهیل خټک صاحب د شاعري بیلګې هم وړاندې کو. خو زه راځمه ښاغلي پروفیسر
فیض محمد شهزاد صاحب ته چې د سهیل خټک صاحب چې د سره ډېر نږدې پاته سوی دی او په کوټه کې یې نوکري کړې ده، دا وخت پر کور باندې د ژوند شپې سبا کوي. نو زه دته ورځمه چې د سهیل خټک صاحب په هکله خپل نظر وړاندې کړي. یو جهان مننه محترم قدرمن تیمورشاه کمال صاحب، صدر پیاوړي ملګري پښین او دارنګه د ستړي پښتون پیج چلوونکی محمد طاهر لیوال صاحب، ستاسو خدمات او ستاسو د علي ځلي دا که نن نه خو د سبا یو تاریخ دی. دا به زه تاسو ته دا درکوم، زه تاسو ته پلین درکوم او تر کومه اده چې د سهیل خټک صاحب پر کتاب او په شعري توګه خبره ده، زه هېڅ نه وایم ته دا عنوان ته وګوره، نه دا ټایټل ته وګوره، خاموشۍ وکړې خبري یو فلسفه ده. دا صوفي هم دی او په صوفیزم خبر او آګاه ذهن او زړه لري. بالکل. او مجلس یې دومره مدلله، دومره ربط، دومره رواني او داسې تا د ځانه سره وړي د ده هره خبره د نثر کې دومره معیاري دی. یعنې زما چې په دغه پښتونخوا کې یو څو لیکوالان ما ته اپیل لري، زما خوښ دي. په هغه لیکوالانو کې زما په خوښ لیکوالانو کې په هغې کې سهیل خټک صاحب شته. سنیره څوک دی، تجربه کاره څوک دی او خبرې پخه ده. شعر خو یو داسې شعر لیکي چې حد نه لري. شعرونه خو مې بیا د مثال په توګه موږ لکه زما دغه ستا څومره ناستې ورسره سوي دي په ریډیو، په ټي وي، په عامو خانوزۍ کې موږ د عبدالعلي علامه عبدالعلي اخندزاده په پروګرام کې د ریکارډینګ کوو. ډېر ژوندی څوک دی، حلقه یې ډېر علمي ده. په کومه چې د ده حلقه ده هغه نه صرف دا چې علمي ده، هغه ادبي ده، پوهاندو سره ناسته ولاړه ده، بلکې اوس خو دوی په داسې درجه کې دي چې ډېر خلک ده ته راځي. نو خبرې خو به موږ پر کوو. زه دا غواړم چې زما د خبرو څخه زیات د ده اشعار چې کوم دي نه چې هغه موږ معرفي هم کړو او ته یې راته هم ووایې او زه پر شعر هم بیا خبره کوم، پر شخصیت یې هم کوم، پر فن یې هم کوم. قدرمنو لیدونکو، سهیل خټک صاحب په یو غزل کې وایي تته سوه رڼا که ډیوه ستړې سوه، تته سوه رڼا که ډیوه ستړې سوه، تته سوه رڼا که ډیوه ستړې سوه، ستړی سو نظر که جلوه ستړې سوه. دا بیا ووایه. تته سوه رڼا که ډیوه ستړې سوه، ستړی سو نظر که جلوه ستړې سوه. دوی د عبادت او د قدرت تړون، دوی د عبادت او د قدرت تړون، نه ستړې سجده نه کعبه ستړې سوه. او کله بدګمانه زړه صفا سولو، کله بدګمانه زړه صفا سولو، کله بدګمانه زړه صفا سولو، څوک په اخلاص زمانه ستړې سوه. یعنې وختونه غواړي. لاړه له نیکۍ لاره بدله کړه، لاړه له نیکۍ لاره بدله کړه، دا چې د توبو نه توبه ستړې سوه. دا به باید ډېر لاړه له نیکۍ لاره بدله کړه، لاړه له نیکۍ لاره بدله کړه، دا چې د توبو نه توبه ستړې سوه. او وخت همیشه تک په وړاندې ځکه کړي، وخت همیشه تک په وړاندې ځکه کړي، تک په وړاندې ځکه کړي، ورځ سوله بیداره چې شپه ستړې سوه. ګټه د مزل یې راښکاره کړله، دا چې د وخت هره شیبه ستړې سوه. اوس خو د سهیل سره سیالي کوي، اوس خو د سهیل سره سیالي کوي، شته بله که یوه اندېښنه ستړې سوه. کمال صاحب تاسو ته وویلې نه چې دا زموږ د دې پښتونخوا هغه سنیره شاعر دی
چې پوخ شاعر او شاعري یې پخه ده د ده هر شعر چې کوم دی هغه انتخاب شعر دی بیا د دی علمي دی د کتاب سره تړلی دی د قلم والا دی د قلم سره تړلی د ده چې کوم مطالعه ده هغه ډېره وسیع ده مشاهده لري تاثرات یې شته محسوسات یې شته نظر یې شته او د تخلیق اختراع چې ده هغه د ده د مطالعې د لارې ده ځینې قلبي وارداتونه وي ځینې روحاني وارداتونه وي نو دی په قلبي او روحاني وارداتو پوهیږي هم خبر هم دی او هر شعر چې کوم دی هغه نوې اختراع ده ته غزل په دې نظم کې نظم دی او په دې نظم کې زما خپل شخصي ډیر خوښ سو او څو ځله مې ووایي او په دې نظم کې یو عجبه نوی رنګ دی خلک د کلي د دې نظم عنوان دی خلک د کلي خلک د کلي دی وایي ملک د کلي د نس منلي ملک د کلي د نس منلي ملک د کلي د نس منلي او په مرکو کې خواران کړي غلي په مرکو کې ملک د کلي د نس منلي او په مرکو کې خواران کړي غلي او ملا د کلي څو توري لولي ملا د کلي څو توري لولي مذهب د دوی نور یې ایستلي مذهب د دوی ملا د کلي څو توري لولي مذهب د دوی نور یې ایستلي پاگل د کلي په ځان خندلي پاگل د کلي په ځان خندلي او چې په ده خاندي ټول یې رټلي پاگل د کلي په ځان خندلي چې په ده خاندي ټول یې رټلي ځوانان د کلي ډېر وي ښاغلي څه پکښې داسې بس ډزې ولي ځوانان د کلي پیغلې د کلي ګلان دي ښکلي او څه پکښې داسې تل یې ژړلي او بوډا د کلي لاس یې موژلي یاد کړي وختونه د خاورو څلي میندو د کلي ډېر نازولي خو ډېر زامن یې ښځو تړلي میندو د کلي ډېر نازولي خو ډېر ځوانان یې ښځو تړلي ګاونډ د کلي ډېر وي سپېڅلي خو ځینې بل غولولي او خلک د کلي په یاد راغلي سهیله ښیه یاد دې ساتلي داسې پوخ تجربه کاره شاعر دی نه یعنې په ښار اوسېدونکي د کلي راوتلی د کلي یوار منظرکسي او بیا په کلو کې پر ځوان جلا نظر د سپین ږیري جلا نظر د لیوني جلا نظر د ملکي خاني باداري پر هغه جلا نظر او دا منډې ډېرې نازولي دي ډېرې ستایلې دي او سهیل چونکې حسن پرسته دی جمال پرسته دی ځکه چې دی صوفي زړه لري او صوفي دی خو د کلي پیغلې ډېرې ستایلې دي او بیا دا رنګ د ځوانان چې د کومه تجزیه کړې ده زه دا وایم دا تجزیاتي هم دی تاثراتي هم دی منظرکشي هم دی او نفسیات یې ښکاره کړي دي نو ما لکه په ابتدا کې چې ویل د ده هر شعر هر غزل هر نظم چې کوم دی هغه چې کوم دی انتخاب دی زما د غوندې خبره د تیمورشاه کمال چې دا رنګه شعرا چې کوم دی کله سهیل خټک صاحب چې کوم دی په مطالعه مین په کتاب مین د ریډیو سره تړلی د ټي وي سره تړلی له اخبارو سره
په نثر کې نوم دی، په ناول کې نوم دی، په افسانې کې نوم دی، په شعر کې نوم دی. زما د غونې خبره او کمال صاحب وختونه ملګري د تورو شپو کړي، څومره فکر د مین د شوګیرو کړي. لیوني به بیا له خوبه لرې تښتي، لیوني به بیا له خوبه لرې تښتي، بیا له خوبه لرې تښتي، چې راویښ یې شړنګا شړنګ د زولنو کړي. لیوني به بیا له خوبه لرې تښتي، چې راویښ یې شړنګا شړنګ د زولنو کړي. څوک د حسن قدر دومره شي کولی، څوک د حسن قدر دومره سي کولی، ژبه غلې وي خبري په کتو کړي. او وایم بیا به دې د تللو نیټه راسي، وایم بیا به دې د تللو نیټه راسي، بیا به دې د تللو نیټه راسي. و نیټه او چې رویبار زیری په ما ستا د راتلو کړي. او زه د ځان د ننه پاتې سم نیمګړی، زه د ځان د ننه پاتې سم نیمګړی، د نشې ویش چې ساقي په پیمانو وړي. دا د کوم کیفیت نوم دی نه پوهېږم، دا د کوم کیفیت نوم دی نه پوهېږم. د بل چا خندا سهیل په ژړېدو کړي. دا د انسانیت دی نه. ګور انسان هم کائناتي دی، شاعر هم کائناتي دی، ژاړي بل ورسره ژاړې ته. نو دا د ژوندي ضمیر د ویښ انسان هغه ثبوت دی او واقعي چې د انسان دغه دی. یعنی په هر څه اخیستونکی انسان هم نه دی او هر په درکن زړه زړه نه دی. امیر مناهي د هغه رنګه یو شعر ویلی دی چې د دې شعر ترجمه دی، وای خنجر چلی کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلی کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہان کا درد ہمارے جگر میں ہے. واہ نو دا د دې دغه یو بل غزل کې وایي شهزاد صاحب وایي لیونتوب چې ځان د عقل نه جدا کړي، لیونتوب چې ځان د عقل نه جدا کړي، لیونتوب چې ځان د عقل نه جدا کړي، یو بې نیازه بل غمونه د دنیا کړي. یو بې نیازه بل غمونه د دنیا، لیونتوب چې ځان د عقل نه جدا کړي، یو بې نیازه بل غمونه د دنیا کړي. او چې پوه سوی دی نو اوس یې ابتدا کړي، چې پوه سوی دی نو اوس یې ابتدا کړي، بختور خو ستا د قدر انتها کړي. چې د بل عیبونه ځان کې لټوي تل، چې د بل عیبونه ځان کې لټوي تل، ځان کې لټوي تل. دا انسان د ځان ژغورنې په رښتیا کړي. دا بیا وایي ډېر چې د بل عیبونه ځان کې لټوي تل، چې د بل عیبونه ځان کې لټوي تل. دا انسان د ځان ژغورنې په رښتیا کړي. او نیکبختي او بدبختي یې په عمل سي، نیکبختي او بدبختي یې په عمل سي، بدبختي یې په عمل سي. ناروا کار چې څوک خپل ځان ته روا کړي. او رقیبان زیات سول که حسن دې زیات سوی، رقیبان زیات که یې حسن دې زیات سوی، رقیبان زیات سول که حسن دې زیات سوی. هر سړی دې هو ستاینه خامخا کړي. ډېره اوس د کلي ماشومان ترې دلیل غواړي، اوس د کلي ماشومان ترې دلیل غواړي. په منبر باندې خبري چې مولا کړي. ډېر خوندور. د سهیل په هر یو حال باندې خبر سوې، د سهیل په هر یو حال باندې خبر سوې. ګوره تا ته یې خندل، تا ته ژړا کړي. بس نو کمال صاحب ته اختتام که هر شعر یې دومرې خوندور، دومرې زورور او دومرې د معنا ډک. یعنې په دې کې یو دی شعر راغلی، یعنې چې د انسان پېشان او شناخت یې ور وښوي چې خپل عیبونه د بل په عیبو کې ګوره. څومره لویه خبره ده. او دا کله کله وسي، او دا چې وسي دا شاعر کولی سي او ده وکړه.
اخرنۍ غزل به لیدونکو ته ډالۍ کوو ارشاد. چې دیدن ته یې ورځم په څه سودا ځم د راتلو سره زړه وایي چې اوس بیا ځم واه واه ډېر ښه چې دیدن ته یې ورځم په څه سودا ځم د راتلو سره زړه وایي چې اوس بیا ځم یعنې ورغلم چې راغلم اوس بیا بیا ورځم ورځم. ډېر الله ولولې هم سي او تري په دیدن کې ولولې هم سي او تري په دیدن کې زړه کړي تیشته که په وړاندې که په شا ځم ولولې هم سي او تري په دیدن کې زړه کړي تیشته که په وړاندې که په شا ځم او یو دوه درې خبرې داسې راته وکړه یو دوه درې خبرې داسې راته وکړه زړه ډاډه چې بس د نن نه تر سبا ځم هغه یو ځل چې دې ماته وخندلي هغه یو ځل چې دې ماته وخندلي او په ادا باندې مین سوم په خندا ځم او سهیل دغه سوګند کړي او پرې ولاړ دی سهیل دغه سوګند کړي او پرې ولاړ دی چې د ژوند سره چې ځم نو په وفا ځم قدرمنو لیدونکو خاموشۍ وکړې خبري د سهیل خټک صاحب چې د شمالي پښتونخوا اوسېدونکی دی خوندور او زړور شاعر دی او موږ یې تاسو ته کتاب ډالۍ کوي تاسو ته مې تعارف وکړي او د خرڅېدو یا د رانیولو ځایونه مو هم در وښول او د سهیل خټک صاحب موبایل نمره مو تاسو ته درکړله پر دې نمره تاسو د سهیل خټک صاحب سره نیغ په نیغه تماس هم نیولی سئ د پیاوړي لیکوالم دا ذمهواري وه چې تاسو ته کتاب معرفي کړي لیکوال معرفي کړي نور یې لاسته راوړل ستاسو کار دی او دغه کتاب د نظمونو او د غزلونو ډیر خوندور کتاب دی چې په دې کتاب کې ټول ټال 214 مخه دی او په دې کتاب کې ملګرو 22 نظمونه او 130 غزلې سهیل صاحب شاملې کړي دي او تاسو دا کتاب لاسته راوړئ مطالعه یې کوي نو بیا به د سهیل خټک صاحب پر دې کتاب نور خوندونه هم واخلئ او ملګرو دغه یو ضروري اعلان درته کوو چې زموږ دغه کتابي سلسله پر ستړي پښتون پیج باندې په تواتر طریقه سره په مسلسل طریقه سره روانه ده پر ستړي پښتون او تاسو همدا سلسله زما پر شخصي پیج کرتو باندې هم کتلی سئ او تاسو چې څه وخت ستړي پښتون ته راسئ نو کله کله کرتو تم سر ورښکاره کوئ د پیاوړي لیکوال بېلابېلې شعري ویډیوګانې وګورئ او خوندونه ځنې واخلئ د شعر شاعرۍ د مشاعرو ویډیوګانې او زما شخصي پیج تیمورشاه کمال په نامه دی او پیلاله یو څه تخنیکي ستړې پکې راغلې ده او تاسو یې لیدو ته ورتلی سئ کتلی سئ خو نوې ویډیوګانې به زما پر کرتو باندې شعریږي او بیا به زما پر زاړه پیج تیمورشاه کمال باندې هم شعریږي او زموږ دغه کتابي سلسله پر روڼ سهار چې د فیض شهزاد صاحب پیج دی پر دې هم تاسو دا سلسله را سره کتلی سئ او دغه یو خواست تاسو ته کوو چې زموږ دغه ادبي خپرونې پر خپلو پیجو او پر خپلو ایډیانو باندې خپلو ملګرو ته شیروئ نو داسې به د پښتو خدمت هم کیږي او زموږ دغه زیار چې موږ یې ستاسو لپاره کاږو او تر نورو ملګرو به هم رسیږي ستاسو یو جهان مننه کوو تر بل اتواره مو پر الله سپارو زه تیمورشاه کمال فیض شهزاد صاحب طاهر لیوال صاحب او د پیاوړي لیکوال نور ملګري له تاسو اجازه غواړو تر بل کتابه پر الله مو سپارو ژوندي اوسئ